السلام علیکم ملګرو یوې هندو زنانه چې په ذهن کې د اسلام او مسلمانانو په حق لا ډېری پوښتنې وي او هغه دا غوښتل چې وګوري چې مسلمانان اخر د جماعت دننه څه کوي د میډیا په خبرو د یقین کولو په ځای هغه فیصله وکړه چې په خپل دا حقیقت وګوري او جماعت ته د تللو فیصله وکړه هغه د جماعت په اړه فکر کاوه چې آیا د هغه دننه تلل به ممکن وي آیا هلته به داسې ماحول وي لکه څنګه چې هغه په ټي وي کې لیدلی وو خو هغې زړه غټ کړو همت یې وکړو او د جومات دروازې ته ورسېده د جومات په دروازه هغې ته هیڅ قسم نفرت میلاو نشو بلکې په دروازه هغې ته ډېر په اخلاص په خیر راغلی ویلی شول او د محبت پیغام ورکړی شو د هغې په وړاندې د اودس کولو یو چارټ وو مېرمنې د احترام له مخې ځان پاک او صفا کړو لکه څنګه چې مونږه اودس کوو او جومات ته داخل شوه د دننه منظر په لیدو هغه ډیره حیرانه پاتې شوه نه څه شور و نه څه ویره بلکې صرف یو جوور سکون و او د امن او بایچارې ماحول و په صفونو کې ولاړ خلک اوږه په اوږه په خپل عبادت کې مصروف وو هلته هغې په خپلو سترګو ولیدل چې اسلام صرف د لمونځ نوم نه دی بلکې دا د انسانیت برابرۍ او امن نوم دی هغې ولیدل چې دلته د امیر او غریب هیڅ فرق نشته ټول په یو صف کې ولاړ دي دا هغه حقیقت وو چې هغې ته په هیڅ یو خبر یا ټي وي چینل کې نه وښودل شوی له جومات څخه د وتلو په محل د هغې په ژبه صرف همدا یوه خبره وه چې اسلام د امن او ورورولۍ مذهب دی ملګرو دا د دې هندو زنانه دپاره یو بهترینه تجربه وه او هغه د اسلام د تعلیماتو نه ډېره زیاته متاثره شوه ملګرو حقیقت اکثره زمونږ په درشل کې وي بس مونږ ته د هغې د لیدلو لپاره د یو اخلاصمند زړه ضرورت وي که تاسو ته هم داسې ښکاري چې دا پیغام د مینې او امن خورولو لپاره ضروری دی نو دا ویډیو شیر کړئ او په کمنټس کې د خپل نظر څرګندونه ضرور وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان